سانسکریت یعنې څه؟ د آریانا څخه د ختیځ په لور ښکته تللیو آریاني ټبرونو ژبه چې وروسته د نژادي او طبقاتي توپیرونو له امله او هم د هند د نیمې وچې د بومیانو توهمي او خرافي اعتقاداتو له امله د یوې ګونګې مذهبي ژبې رنګ واخیست او یوازې د هندو عقایدو روحانیونو د هغو څخه ډېر خیالي او افاقي تفسیرونه منځته راوړل، هغه وخت سمسکریته ونومول شوه چې د نورو ژبپوهانو څخه وروسته د پانیني په نوم یو آریاني ژبپوه چې په یو روایت د پېښور چارسده اوسېدونکی و، خپله آریایي ژبه د بومي پراکریتونو سره داسې تلفیق کړه چې بومي هندیان یا هماغه دراویډیان چې د اوریانو په ورتګ یې په ډار او وهم کې د دوی لوړتوب او حاکمیت پر ځان منلی و، هم په دې ژبه لږ او ډېر وپوهېدای شي او اوریان په اسانۍ وکړای شي خپل مقاصد او خبرې دوی ته ووایي. د همدې دپاره یې خپلې ژبې ته چې غالباً د اوسنۍ پښتو د پخواني شکل شرقي لهجه به وه تحریري بڼه ورکړه. ګرامر یې ورته جوړ کړ او د ځایي خلکو د ژبو او لهجو ځینې تلفظونه او کلمات یې هم پکې ځای کړل او نوم یې ورته کېښود سمسکریته یعنې سمه کړې ده، سمه کړای شوې، په نظام او قانون کې راوستل شوې ژبه. سانسکریت ژبې ته دا لغوي معنا ما په لومړي ځل د مرحوم کوزات په کتاب تاریخ افغانستان کې ولوسته چې هلته یې د درست کرده شده په ډول لیکلې وه. وروسته مې د هندي مذهبي کتاب اوپانیشاد د پارسي ترجمې په لغتنامه کې هم د هغو معنا ولوسته په داسې الفاظو: سانسکریت، تلفیق، خوب تلفیق شده، کامل، تکمیل شده، حاضر، تهیه شده، انجام شده، پخته، تصفیه شده، تقدیس شده او همداسې نور ډېر کلمات یې معنا ته استعمال کړي وو چې په آخر کې یې همدا یو مفهوم بیاناوه: سمه کړې ده. دلته ښاغلي کوزات او هم د اوپانیشاد ژباړونکي پښتو سره د دې معنی لفظي شباهت ته اشاره کړې نه ده. زما د مرحوم کوزات په سمسکریته درست کرده شده معنا کې دې ته پام شو چې دا سمه لفظ په واضح توګه اوسنۍ پښتو ده او ورپسې لفظ کریته هم په روښانه بڼه د پښتو د کړېده مفهوم یو لهجوي او پخوانی شکل دی. د اوپانیشاد په لغتنامه کې د پانیني د پیژند په ترڅ کې دی د سلاتور نومې سیمې څخه بلل شوی چې از توابع قندهار بلل شوې ده، خو ما په ځینو نورو منابعو کې دی د پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی لوستی و، نو که د کندهار وي یا پېښور خو غالباً هغه پښتون دی او ژبه یې هم په طبیعي توګه د هماغه وخت زړه پښتو ده چې ده پرې کار کړی، هغه یې په لیکدود سمه کړې، صرفي او نحوي اصلاحات یې پکې راوړي او تر ټولو مهمه دا چې د ځایي بومي دراویډیانو د ژبنۍ لهجو سره یې نږدې کړې تر څو هغوی یې هم که پرې پوهېږي که نه خو تلفظ یې کړای شي. د سانسکریت ژبې د اوپانیشاد په معناو کې مو یو هم تقدیس شده ولوستل، څرنګه چې په دې ژبه ریګوده او د هغو اجزا او همداراز د اوپانیشاد غوندې نور کتابونه هم لیکل شوي کوم چې وروسته یې هندوانو ته د مقدسو او دیني کتابونو بڼه خپله کړې، نو ځکه دا معنا یعنې تقدیس شده هم ورته لیکل شوې ده. موږ د تاریخ په اوږدو کې دوې سانسکریتګانې لرو، یوه لرغونې او اصله چې اوس نه استعمالیږي او بله نوې سانسکریت چې د مقدساتو او دین ژبه ده او نن په داسې رنګه معمول ده چې د الفاظو اصلي بڼې او معناوې یې چې هماغه لرغونې سانسکریت یا سمه کړېده پورې مربوط وې منسوخ یا سخت تحریف شوي او هندو ملایانو په هغو کې ډېر تغییرات راوستي
او نوو دیني آفاقي تخیلي کیسو یې د اصلي مفاهیمو ځای نیولی. مثلاً په همدې اوپانیشاد کې چې ما یې شپاړه لوستې، ډېر ستر تعریفات د اشخاصو د داستانونو په ډول راغلي، په داسې حال کې چې په اصل کې به هغه شخص نه بلکې د یو بوټي یا یو کار او عمل نوم و. لکه د کرشنا په نوم خدایګوټي پورې تړلې کیسې، په داسې حال کې چې کرشنا په اصل زاړه مفهوم کې د پښتو کرښنې لهجوي شکل کرشنه ده او د بزګرو اوریانو د مشغولتیا او کسب نوم دی او بس. په دې خاصه دیني ژبه عام هندوان نه پوهیږي او مذهبیون یې هم تعریف شوې بڼه باندې پوهیږي او هغه تکراروي. موږ د اوسنۍ پښتو په مرسته او د اوریانو د پلرني استوګنځای د هغوی ژوند او اصول او د هغو سره د هند نیمې وچې په لور د هغوی د ورتللو مراحلو ته په پام سره د دې تحریف شوو نومونو او داستانونو اصلي مفاهیم ترلاسه کولای شو.